محترمو دا خو یا خالي دوه واقعات شوي دي خدای دې نور نه وکړي خو په والله که د سړو د راکټو سره هم خلک ولاړ وي اوس وخت غږ وکړه موږ به ورته حاضر وو محترمو لږ هره خبره به وکړو چې هغه زموږ او ستاسو په منځ کې د ټولول وی آیا سواد په ډیورنټ لاین باندې پروت دی که ډېره فاصله ده بار لګېدلی دی فنسینګ شوی دی کیلې جوړې دي د چا ذمہواري ده چې سواد ته به دلته تراګر نه راځي محترمو په رښتیا به نه شرمېږو نه به خفه کېږو او نه به څوک پرې شرمېږي نه به څوک پرې خفه کېږي او که خفه کېږي سل ځله درته خفه نه کړي رښتیا به سره وایو لس کاله دلته وسلوال نشي راتللی لس کاله طالبان نشي راتللی اچانک په پنځه ورځو کې رادننه کېږي نو چې دا لس کاله نه شول رادننه کېدلی په د پنځه ورځو کې د چا په اجازه راغلل دومره د مقصد خبره کوو زه هغه خبرې کوم چې د دنیا په کوم عدالت کې مې غواړي ورته حاضرېږم که زه غلطه ثابته شوله که یوه خبره زما غلطه ثابته شوله دا خو یو زه خو پرېږده چې پښتون وطن ته چې کومه سزا خوښوي ده چې خو دومره خبره ضروري ده کوم دلته یو ځل یو میجر دی یو بل کس دی یو ډي سي دی یا ډي پي او دی هغه یې ونیول یو ځل डी एस पी اوس کیسه درته کوم په هغه کې ډېر غټ پوینټ دی और वीडियो कोई ऊपर खड़े होता है कि यही कि आपको किसी ने कुछ बताया नहीं था अरे चलो बोला अब देखो खर्च में कैसा समझ मोहतरमो मुजाकिरा अच्छा से बोलते हैं منظور پر سننا پختون کام بھی مونږ ته ټول و چې کام نه وي هیڅ څوک نشته محترمو په ریډیو کې دا هر څه چې وشول بیا یوه خبره وشوله چې مذاکرات وشول کسان یې واپس راکړل دوی ویل چې مونږ بس ورته نور نه راځو هغه کسان څوک دي چې دومره یې دا خلک خبره مني هغه د بیا راشي دا څوک دي چې دوی یې دومره کلکه خبره مني محترمو زه د دغې سټیج نه ورته وایم چې مذاکرات یې کړي دي او خپل هم اجازت سره ورکړی دی چې اردو کې ورته وایم چې دوی روز پې پوه شي صرف د دغې لپاره چې دوی پې پوه شي محترمو اگر وہ مذاکرات کے ذریعے یہاں پر مسلح تنظیموں کو مختلف ناموں سے پختون بیلٹ میں لا رہے ہیں اگر ان کو یہ مسلح تنظیمیں یہ طالبان داعش اتنے پسند ہے تو لے جاؤ اپنے لاہور وہاں لے جاؤ مذاکرات کے نام پر دوبارہ یہ جو ڈرامہ رچایا گیا ہے اس کو صرف سوات نہیں پشتون قوم منحص القوم مسترد کرتی ہے محترمو دادا پدے وطن من دا سے ہم نے خوار شہر لفظ کا لفظ سے تچار ڈالے تو تذرک کی گئے اور زمان پکاوڑا دیدہ ڈرامے کے لیے دا وطن وګړي لري دا وطن چې کله منظم شي دا د خپل وطن لپاره د سرونو حساب یې نه کوي دا چې صرف دشمن ګوري چې څومره مې پر شا وغورځولو نو دا چې کوم دلته
یو نوې لوبه شروع ده د دې نه څه وخت اول دوې کیسې روانې وې یو د سیلاب په نامه اربونه ډالر راوړي وو اچانک دلته دوه درې روپۍ وشولې او خلکو نه کیسه هېره کړله او د سیلاب په نامه چې کوم د سواد امدادونه کېږي هغه به هم نه پټوي هغه به هم راوړي په دې نامه باندې دلته د سواد د موټروې مسله روانه وه په هغه سره یو بیس روان وو نو هغه بیسونه دلته د سواد مشران ناست دي کامي نه یې هېر دي نه یې هېروي البته دلته سواد یو ملیټرایزډ علاقه ده په دې کې بلها ډېر چې نامونه یا اصلي د ادارې او د سیکیورټي فورسز نو اتلس ادارې پرتې دي د دې کې په منځ کې دا واقعیات دا د دوی په کردار باندې لوی شکونه نه بلکې پښتون قام د لویو یعنې پوره په یقیني کېږي په دې کیسو باندې چې دا ولې کېږي نو بیا هم دا وایو دا خاوره د دغې خاورې د تحفظ ذمهوار ریاست دی دې ریاست ته موږ ټکس ورکړی دی په دې ټکس باندې دوی مفزې کوي نو نن موږ ورته وایو چې بیا دا نشي کېدلی چې ته زموږ په خاوره اپریشنونه وکړې او ځان ته په خپل لاس په استرالیا کې جزیرې او پاپاجون جوړوي زموږ د وطن په وینو باندې زموږ د ملګرو زموږ د وطن په وینو د څوک کاروبار نه کوي تېر د کابل په جلسه کې یو ملګري دلته خبره کړې وه زه هم دغه ورته وایم د پاکستان فوج د دا وضاحت وکړي نور څه نه ورته وایو خلک به وایي چې که بد رد وایي خو یو خبره کوو دا وضاحت ترې خالي وکړي چې دا د امریکې فوج دی که دې کې وطن فوج دی ځکه هم چې تر اوسه پورې ټولې هغه منصوبې چلوي چې کومه د هر ځای نه راځي نو دلته دا خلک ته د تحفظ یقین ورکول کېږي چې تحفظ ستاسو د تحفظ به د دغو ادارو لخوا کېږي محترمو زه رښتیا درته وایم دلته به بیا جنګ راولي بیا به زما د ولس خوار غریب خلک د دغو به سرونه پرې کېږي چېرته به پولیس وله چېرته عام ولس خو هغه ادارې چې په هغه کې پښتانه خپل دي هغه به هم تارګېټ کېږي او هغه پښتانه چې عام ولسي خلک دی یا سیاسي خلک دی هغه به هم تارګېټ کېږي یوازې به تحفظ بل څه کوي زه هغه خبره ریپیټ کوم ورته خو په دلیل سره ریپیټ کوم چې دوی د پښتونخوا وطن نه جهنم او د پنجاب نه جنت جوړ کړی دی په منځ کې یې اته پولیس میراث جوړ کړی دی پښتانه به د امیر سره ټارګېټ کړي پښتانه نامعلوم افراد سره چې دوی خو راواوړې کله بیا دا ټول شروع شي محترمو ستاسو ته زه بیا هم دا وایم نامعلوم افراد څوک دي زموږ په خاوره کې په کلي کې زموږ په خاوره کې لګارم زموږ په خاوره زموږ په کلي کې موږ ټول یو بل سره پېژنو ته ما پېژنې زه تا پېژنم امیر چې پېژندل هغه دلته په ویکو ګاډي کې چې په تورو شیشو کې خلک ګرځي موږ هغه نه پېژنو نو لهذا نامعلوم افراد ته زموږ د خاورې نه لرې کړل شي دلته نامعلوم افراد ګرځي او څوک ورځي څوک چې زموږ د وطن خبره کوي هغه ورځي نور په پوره دنیا کې دننه نه نامعلوم افراد شته نه جنګونه سره زما د ټولو خبرو مقصد دا دی چې دلته چې کوم دا نن یو احتجاج راغونډ شوی دی سوات ولسي پاڅون لاره چې په هغه سوات قامي جرګه دلته د دوی مشران شامل دي سیاسي مشران راغلي دي د دغو ټولو چې کوم یو مقصد دی چې په دې خاوره باندې موږ به تامین نه منو په دې خاوره باندې موږ به تحفظ نه منو په دې خاوره باندې موږ ټارګېټ کیلینګ نه منو په دې خاوره باندې موږ اغواګردي نه منو لهذا په دې کې دننه د سوات ولس چې دا چې ځان ته بېچینه ده موږ ټول پښتون قام در سره یو دا څوک دي چې ما ورته بېلوي دا څوک دي چې زما او ستا په منځ کې به فاصلې جوړوي سړیه سکه ورور دی چې تا ناول به ستا کارتوسه خپله سینه ورمخې کوم د علاقې په بنیاد نه د قبیلې په بنیاد نه مناسب قوم د یو قوم په بنیاد باندې به وي د ټولې پښتونخوا په بنیاد باندې به وي زه د دې ځای نه په ټول پښتون وطن غږ کوو چې که سوات یې درنه ونیو ډېر تاریخ دا ثابته کړې ده چې کله سوات چا نیولی دی نو ټوله پښتونخوا یې په ګریز کې راغلی ده د سوات نیول به د ټول وطن د ټول پښتونخوا ډېر نیول وي په سوات کې دننه چې څه ده
دا ډالري جنګونه راځي دا به په ټوله پښتونخوا وطن کې غوره شي نو لهذا موږ ټول پښتونخوان ته وایو چې دا یوازې د افراط مسله نه ده دا د ټول وطن مسله ده او دغه ځای لیدل داسې موږ یو بل داسې په مېلمنو او په اشارو کې سره وایو خبره پرې کوو دوی ژوند بند کړی دی پوره دلته په دې خاوره نیټ شوله وړې خبرې دي نو محترمو دا یو قام دی یو وطن دی که په باجوړ کې سخته ورځ وه نو ستاسو نه وعده ده چې سوات خلک په باجوړ خپله خاوره خپل خلک مري وزیرستان کوټه پېښور ټول خپل وطن دی داسې به د سوات ولس محترمو یا خو د تېر جنګ حساب نه دی شوی یا خو د تېر جنګ ورک دي یا خو د تېر جنګ د خوراکۍ له جنګ کالج د اوسه پورې نیولی دی چې دوی نوی جنګ راوړي محترمو د مټه کالج یې نیولی دی محترمو یا خو د تېر جنګ حسابونه نه دي شوي چې نوي جنګونه راوړي نو اتفاق سره به دا جنګونه د خپلې خاورې نه وباسو او لهذا بیا هم دا ته وایو چې دلته به د چین او د امریکې په خپل منځ کې پراختي واړوي او دی به زما خاوره استعمالوي تېر ځل یې که ډېر څه کړي دي هم خدای یقین ورکوو چې راتلونکي وخت کې به دومره کلک په ګرېوانو سره ونکړو او ستاسو ژوندې به پرې کېږي ستا ګرېوان به سېږي د دوی ولس به نه سېږي آینده به په خپله خاوره بدامني یا دلته تراګري یا له دغه په نامه ډرامه یا دلته څوک ازوارم تېرر او پلانګی ډینګی هېڅ هغه شی نه منو چې په دې خاوره جنګ او په دې خاوره باندې بدامني وي نو محترمو دا خبره هم کومه چې وطن نه پرېږدو دلته خلک دا کیسه جوړه کړي یو دهشت او یو وحشت خور کړي او معنا یې دا وي چې تاسو د وطن نه ووځئ چې موږ نوي کیمپونه ټرېننګ کیمپونه پکې جوړ کړو وطن چې پرېنږدئ که وطن مو پرېښود بیا به په دې خاوره باندې نوې داسې کیسې واړوي دی به په نوي شکل کې په نوي ټیکټیک کې داسې منصوبې جوړې کړي چې دا علم نه ده دې وطن ته نور نقصانونه ورسېږي دوی تل په لاره په طرحه کې د دغې خاورې نیول غواړي په هېڅ صورت کې ملګرو د دغه وطن د پرېکړونه لهذا لکه څنګه چې د سوات قامي جرګې راوړل شو لکه څنګه چې د سوات قامي جرګې راوړل شول چې وطن نه پرېږدو نو ستاسو د ټولو وجه ده